کونی صبریږي خو دا وارشلې چې دی دا نه صبریږي دا ورو خارښ غواړي او زوړ عادت غواړي تا خو سم شرمونه وکړه اوس به ما تم څملې زه دې داسې چېرته پرېږدم سملم ورته سملم خو سملم ورته یېرېږم خو نه سمه ورته سملم چې سم ټیټ کار راله وکړي صبر کوه په تا به سم شی نه لاړ شي تا باندې سره د اګو اګو کېږدمه په ټولو سلام کوم د سلام نه پس ملګرو څنګه ښه خیر دی د پښتو متل دی کونی صبریږي خو دا وارشلې چې دی دا نه صبریږي دا ورو خارښ غواړي او زوړ عادت غواړي نو تاسو راشئ د دې کوني دا کارنامې وینئ چارو زړګې پکاري سمادي ووري یارانا مرګرو دې دلاو دې بې غیرته پسې ما مخکې ویډیوګانې کړې چې کله دی د دین په لاره باندې روان شو نو هغه ویډیو چې دی کنه هغه ما په لمبر ډیلیټ کړي او بیا مې د ده په سپورټ کې ویډیو وکړه او دوی وروڼو ته ما وي چې دا زموږ ورور دی د ده سپورټ وکړئ هغه ویډیو اوس هم زما په چینل کې پرته ده نو چې بل اوس خبر شوم چې د هلکانو راته دا ویډیو وښوه چې دی بیا جانګې اغوستی دی دې خلکو ته دا ډولکي ښکاره کړلي او دا وارشل دا کار یې بیا شروع کړلی نو د ده نه به زه اوس پرتوګ وباسم او د دې ونې نه به لټې کومه تاسو راځئ صبر کوه په تا به سم شی نه لاړ شي تا باندې سره د اګو اګو کېږدمه تا خو سم شرمونه وکړه اوس به ما تم څملې زه دې داسې چېرته پرېږدم سملم ورته سملم خو سملم ورته یېرېږم خو نه سمه ورته سملم چې سم ټیټ کار راله وکړي خو بیا راپسې راشي راپاڅولو له صحیح ده پته مې نه لګي په دې پتا باندې سم کوته کومنډم چې سم جوړې راځئ چې ورځو پې بند کړه لګا شی بند کړه مهرباني وکړئ ما معاف کړئ ما معاف کړي ټیک شو چې ډېره زیاته مننه ما معاف کړئ په خپل دا هغه پلار ښه ده وغیم چې څه دې